السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو نوی ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست وایم او هیله ده چې ټول به ښه یئ. موږ هم الحمدلله ښه یو. اول خو بخښنه کوئ چې تاسو به ولاګ ته په تمه وئ، ولې د ډیرو مصروفیتونو له وجې نه او تېرې اونۍ شیریني جوړې وړلو بیا وروسته زه مریضه شومه، نو مې نه کولی شو چې ویډیو ایډیټ کړمه. نو بخښنه وکړئ چې په انتظار پاتې شوئ. نو په دې ولاګ کې به تاسو وګورئ چې ما تېرې اونۍ یعنې اختر دپاره څه تیار کړل او نور مې څه وکړل. نو که زما تېر ولاګونه مو لیدلي نه وي، لاړ شئ زما چینل کې وګورئ. دا چې ما تېر ولاګ کې ویلي وو چې د اختر په دویمه کورنۍ مې ټول زموږ کور ته راتله، نو ما هم د اختر په اوله ورځ چې بیرته د کور ته راغلمه، نو د شپې مې خواږه جوړ کړل. نو د اختر دپاره مې اول نمکینې کلچو دپاره اوړه تیار کړ چې یو لوښي کې مې هګۍ مستې میکس کړلې، ورپسې مې 200 ګرامه د کور په حرارت کوچ، نیمه پیاله غوړي، 2 وړې قاشقې بیکینګ پاوډر، 1 وړه قاشقه مالګه او 3 پیالې اوړه مې هم پکې واچول او نرم اوړه مې وغږل. بیا مې یو پلاستیک ترې راتاو کړ او نیم ساعت دپاره مې یخچال کې کېښودل. ورپسې مې بیا 3 شودو والا کیک هم جوړ کړ چې کیکونه کې زما دا کیک ډېر خوښیږي، نو همدا مې جوړ کړ. نو د دې کیک جوړولو دپاره مې یو کاسه کې 15 دانې هګۍ او د 1 پیالې 3 برخې بوره مې پکې واچوله او تقریبا 15 دقیقو دپاره مې برقي مکسر سره مکس کړ. دا دواړه مواد چې څومره ډېر مکس شي، کیک هماغومره نرم او فلفي راځي. ورپسې مې 1 نیمه پیاله اوړه، 1 نیمه قاشقه د ونیلې بوره او 1 غټه قاشقه بیکینګ پاوډر مې هم پکې واچولو او ښه مې مکس کړ. بیا مې دغه شیشې لوښی واخیستلو او کوچو سره مې غوړ کړ تر څو بیا کیک وروسته ترې په اسانۍ سره جدا شي، او په سر مې بیا ورته د داش کاغذ هم واچولو. بیا مې د کیک مواد ټول پکې واچول او ښه صحیح مې هوار کړ. بیا مې په 180 درجو کې نیم ساعتو دپاره پوخ کړ. تر هغې بیا د نمکینو کلچو اوړه هم ښه صحیح ځان نیولی و. بیا مې ترې وړې وړې زغالې جوړې کړلې او لکه څنګه چې په دې ویډیو کې ګورئ همداسې مې ښه نریس هوارې کړې او بیا مې دغسې سره راتاو کړ. زه نمکینې کلچې همیشه په دغه طریقه جوړوم، ولې په نورو ډېرو طریقو هم جوړیږي. په همدا طریقه مې چې څومره په یو پتنوس کې ځایېدل هماغومره مې جوړ کړل. دا ټول مې بیا د داش دپاره د خاص کاغذ چې ورته پارچمنټ پیپر وایي د دې په سر کېښودلو او د دې دپاره چې جلاداره راشي، د دې دپاره مې د هګیو زیر لږ شودو سره مکس کړ او د دوی په سر مې ووهلو. ورپسې مې بیا لږ سنځلې او سیادانه هم پرې وشیندله او داش کې مې کېښودلې چې پخې شي. تر هغې نو کیک هم پوخ شوی و، هغه مې داش نه وویستل او کلچې مې پکې کېښودلې. بیا مې کیک یو ځل بیا هم چک کړ چې صحیح پوخ شوی که نه، نو کیک هم ښه صحیح پوخ شوی و. دا مې بیا په بل مخ واړولو او په سر مې ورته پنجې سره واړه واړه سوري جوړ کړل تر څو شیدې ښه صحیح ځان ته جذب کړي. بیا مې یو کاسه کې 1 لیټر شیدې، 1 قوطي ایویپوریټډ ملک او 1 قوطي کانډنس ملک واچولو او ښه مې سره ګډ کړل. دا مخلوط مې بیا د کیک په سر واچولو او پرې مې ښودلو چې کیک ځان ته ښه صحیح جذب هم کړي او یخ هم شي. دوستانو باور وکړئ که دا کیک مو یو ځل جوړ کړ نو دا نورمال کیکونه مو بیخي هیر شي، ځکه چې دا ډېر خوندور راځي او وچ هم نه لګي. ورپسې نو کلچې پخې شوې وې، دا مې داش نه وویستلې او په یو لوښي کې مې کېښودلې او باقي کلچې مې هم د دې په شان داش پتنوس مې کېښودلې لکه دا نور کلچې. دې باندې مې هم د هګیو زیړو مخلوطو سنځلې او سیادانه مې واچولې او دا مې هم پخې کړلې. ورپسې مې بیا شروع وکړه چې یو دوبۍ چاکلیټ چیز کیک هم جوړ کړم چې نن سبا بیخي هایپ کې دی او ډېره مشهوره شوی هم دی. نو ما ویل راځه چې دې نه هم یو دانه جوړ کړم. د بیس دپاره مې اول لوټوس کلچې چې تیار میده شوې وې ولې بیا هم لږ دانه داره وې، دا مې بیا په مکسر کې واچولې چې لږ نورې هم میده کړم. ورپسې مې بیا ویلې شوی کوچ هم پکې واچول او دوباره مې مکس کړ چې دا کوچ ورسره ګډ شي. دا مې بیا د کیک په دغه لوښي کې واچول او ښه صحیح مې هوار کړ. د دې دپاره چې ښه کیني بیا مې یو ګیلاس سره ښه کیک کاږل، ځکه چې دا باید یو برابر او ښه صحیح هوار شي.
دا مې چې جوړ کړ بیا مې یخچال کې کېښودلو. ورپسې مې بیا د دې چیز کیک اصلي مواد چې دغه مینچو ته ورته شی چې کدایف یا کنافه ورته وایي دا راواخیستل. اول مې دا چاقو سره ټوټه کړه، ورپسې مې بیا لاس سره ښه یو بل نه جدا کړه. ورپسې بیا دا کدایف یو کړاهي کې واچول، په سر مې نیمه ټوټه کوچ هم واچولو، منقل مې چالان کړ او دا مې سور کړ چې د دې سره کول به وخت ونیسي. تقریبا 20 نه تر 15 دقیقو کې به دا سور شي. دا چې سور شو بیا مې یو کاسې ته واړول. بیا مې پکې یوه قاشقه طحیني او یو قوطي د پستې کریم هم پکې واچوله. ښه مې مکس کړ تر څو دا کدایف پستې کریم کې ښه صحیح پټ شي. دا مې چې کله په دغه شان جوړ کړ بیا مې د کیک لوښی د یخچال نه راوویستلو او دا مې په سر ورته واچولو او ښه صحیح مې هوار کړم. کدایف مې چې ښه صحیح پرې هوار کړ بیا مې دا دوباره یخچال کې کېښودلو او بیا مې کریم ورته جوړ کړ چې یو کاسه کې مې تقریبا 300 ملي لیټره پیروی او 3 غټې قاشقې میده بوره واچوله او مکسر سره مې ښه مکس کړ. ورپسې بیا یو قوطي د فیلادلفیا پنیر کریم چې تقریبا 215 ګرامه کیږي او یوه غټه قاشقه د پستې کریم نه هم پکې واچولو او دوباره مې مکس کړ چې یو ټینګ کریم جوړ شي. کریم چې ښه ټینګ شو بیا مې دا د کدایف په سر واچولو او ښه مې هوار کړ. ورپسې بیا یو پاکټ د شیدو چاکلیټ یا کاکاو په یو وړوکې کاسه کې واچول او لږ پیروی مې هم پرې واچولو او ویلې مې کړ. پیروی ځکه پکې اچوم چې بیا وروسته له دې چې یخ شي بیا ډېر کلک نه لګي بلکې یو څه نرم راځي. چاکلیټ مې چې پیروی سره ښه مکس کړ بیا مې دا د چیز کیک په سر واچولو او لکه څنګه چې ګورئ دغسې مې هوار کړ. په دا طریقه ښه وي بیا غوټې پکې نه جوړېږي او خرابېږي هم نه، همداسې هوار او ښه یې راځي. په آخر کې مې لږ نور د پستې کریم په یو پلاستیک کې واچولو او ویلې مې کړ چې د دې چیز کیک په سر ډیزاین جوړ کړم چې لږ پرزنټیشن هم ښایسته وي، ځکه چې زما په نظر پرزنټیشن او یا هم څنګه یو شی چاته مخې ته ږدي دا ډېر مهم وي. خواړه چې څومره ښه وي ولې پرزنټیشن یې صحیح نه وي بیا څوک په اسانه زړه ورته نه ښه کوي. نو زه فکر کوم چې د خوند ترڅنګ زینت هم ډېر مهم وي. د دې چیز کیک په سر مې چې دغه ډیزاین جوړ کړ بیا مې دا دوباره یخچال کې کېښودله چې دا کاکاو هم یخ شي او تر هغې بیا د 3 شیدو والا کیک دپاره هم کریم جوړ کړ. د دې دپاره مې یو کاسه کې 500 ملي لیټره پیروی او 4 غټې قاشقې میده بوره واچول او مکسر سره مې ښه مکس کړ. لږ مې مسکاپون کریم نه هم پکې واچولو، دې سره خوند لا ډېر ښه راځي، ولې بیخي ضرور هم نه دی. که چیرې تاسې هم جوړول غواړئ او مسکاپون کریم نه لرئ نو کولی شئ بغیر له دې نه هم جوړ کړئ، بیا هم ډېر خوندور راځي. کریم چې جوړ شي بیا مې د کریم ډیزاینول دپاره دا کوم پلاستیک چې ورته پایپینګ بیگ وایي دې کې واچولو. بیا نو کیک هم ښه یخ شوی و او شیدې هم ځان ته جذب کړې وې. بیا مې همدې کریم سره دغسې ډیزاین جوړ کړ. ورپسې مې بیا د زینت دپاره لږ میده شوي پسته هم پرې واچوله او لږ د ګلاب وچې پاڼې هم پرې واچولې. بیا نو دا خوندور کیک بیخي تیار شو. دا مې هم په یخچال کې کېښودلو چې ښه صحیح یخ شي، ځکه چې دا خواږه هم داسې یخ سرو کېږي. ورپسې نو د چیز کیک په سر مې چې دا چاکلیټ اچولی و هغه هم یخ شوی و. بیا مې دا لوښی ډېر په احتیاط ترې لرې کړ او د لا ښایست دپاره مې څنګونو کې ورته میده شوي پسته هم واچوله او دا مې هم بیا دوباره یخچال کې کېښودلو. بیا ناوخته شوی و نو زه هم لاړم چې ویده شم، ځکه چې سهار بیا وخته راپاڅېدم نو خوب مې باید پوره وی او زه عادت لرم چې د مېلمستیا وخت کې د باقي کارونو ترڅنګ خپل خوب هم ډېر خیال ساتم، ځکه چې خوب پوره نه وي نو بیا انسان ستړی وي او مېلمه هم ښه صحیح عذر کولی نه شي. نو زه د دې خبرې ډېر خیال هم ساتم. سهار چې بیا له خوبه راپاڅېدم ناشته مې وکړله، بیا مې دوباره خپل کارونو ته شروع وکړله.
نو سهار کې چې اول کار ما وکړ هغه دا و چې له کریم رول مې هم جوړ کړ. د دې دپاره مې یو دانه پف پیسټري اوړه چې سوپر مارکیټ کې پیدا کېږي راواخیستل او نري نري مې پرې کړل. دوستانو عموما خلک پوښتنه کوي چې دا پف پیسټري حرام دی که حلال. نو ما نه هم دغه پوښتنه همیشه کوي. ولې ما د دې دپاره ریسرچ وکړل او علما همدا وایي چې دې کې الکول دی، ولې مقدار یې دومره نه دی چې دا حرام شي. او ډېر وخت دپاره ما هم دا نه کارول، ولې اوس مې دې باره کې ډېر ویډیوګانې ولیدلې چې دا مسله یې واضح بیان کړې. نو ما چې څومره معلومات وکړ نو ټول وایي چې دا حرام نه دی. دا مې چې پرې کړ بیا د کریم رول دپاره لوښی چې دی دې کې مې راته وکړ. په سر مې ورته د جلا دپاره د هګۍ زیړ مخلوط ووهلو، لکه څنګه چې زه همیشه د کلچو داسې نور شیانو په سر وهمه. بیا مې داش کې کېښودل چې پاخه شي. دې نه بعد مې بیا د جوارو کلچې هم جوړې کړلې. د دې کلچو جوړولو دپاره مې په یو کاسه کې 3 دانې هګۍ واچولې او سره مکس مې کړلې. ورپسې مې بیا یو پیاله بوره هم پکې واچوله او دا مې هم ورسره مکس کړ. بیا مې پکې یوه وړه قاشقه هیل، نیمه وړه قاشقه مالګه، یوه غټه قاشقه بیکینګ پوډر او یوه پیاله غوړي مې هم پکې واچول او دا مې هم ورسره ګډ کړل. ورپسې مې بیا 3 پیالې د جوارو اوړه هم پکې واچول. په آخر کې مې 2 پیالې نورمال د غنمو اوړه هم پکې واچول او لاس سره مې ښه وغږل چې نرم اوړه جوړ شي. بیا مې 15 دقیقو دپاره همداسې کېښودل چې ځان ونیسي. پنځه دقیقې بعد مې بیا زغالې ترې جوړې کړلې او د داش دپاره د خاص کاغذ باندې مې کېښودلې. منځ کې مې ورته فاصله هم پرېښودله، ځکه چې دا چې بیا پاخه شي بیا تقریبا 2 برابره کېږي. بیا مې لاس سره هوارې کړلې او د یو ډکي سره مې پرې دغسې یو ډیزاین جوړ کړو. په سر مې ورته د هګیو زیړ مخلوط ووهلو چې جلاداره راشي. په آخر کې مې بیا منځ کې ورته یو لږ سنځلې او سیادانه واچوله او داش خو تیار ګرم و، ځکه چې کریم رول مې پکې پاخه کړي وو. دا مې هم بیا 15 دقیقو دپاره پخې کړلې. تر څو چې کلچې پخېدلې نو زه هم لاړم چې باقي کارونه خلاص کړم، لکه وچه میوه په لوښو کې اچول، چای دمول. د کور کارونه خو مې تیار خلاص کړي وو او هر څه پاک وو، فقط ځایونه یو څه ناڅه کنټرولول او ظرفونه مینځل پاتې وو. وچه میوه مې چې په لوښو کې واچوله نو بیا لاړم چې د کریم رول دپاره کریم هم جوړ کړم، لکه څنګه مې چې د 3 شیدو والا کیک ته کریم جوړ کړی و په هماغه طریقه مې دې ته هم جوړ کړ. کریم چې جوړ شو بیا مې په یو پلاستیک کې واچول او کریم رول مې ورسره ډک کړل. ورپسې بیا کریم رول په میده بوره کې هم ښه ولړل نو دا هم بیخي تیار شو. بیا نو د هر څه منظم کول پاتې وو چې غوریو کې هر څه منظم کېږدم، نو په دغه شان مې یو څو لوښي کې تیار کېښودل تر څو ټولو ته هر څه لاس ته نږدې وي. ورپسې نو وخت پاتې وو نو لږ د تازه میوې غوری مې هم تیار کړ. زما ډېر زیات خوښیږي چې د تازه میوو او سلاتو نوې نوې ډیزاینونه زده کړم، نو په همدا وجه کوشش هم کوم چې هماغه شیان چې زه زده کوم خپله هم عملي کړم او تاسو ته یې هم وښیم. نو د تازه میوې دپاره مې هر څه چې کور کې را سره و هماغه مې دغه لوښي کې جوړ کړ. د دې میوې لاندې مې په دې لوښي کې یو پلاستیک هم واچولو تر څو د میوې اوبه لاندې ترې لاړې نه شي او ځای خراب نه کړي. دوستانو تاسې هم راته ووایئ چې تاسې اختر کې څه وکړل، څه مو تیار کړ، چېرته لاړئ او ماشومان دپاره مو څه آماده کړل، تر څو تاسو ما نه یو څه زده کړئ او زه به هم تاسو نه یو څه ناڅه زده کړم. ستاسو نظرونه ماته ډېر مهم دي، همداسې کولی شو یو بل نه یو څه ناڅه زده کړو او ستاسو کومنټونه زه په ډېر شوق سره لولم.
تازه میوه چې هم تیاره شوه تر څو چې میلمانه راتلل ما هم خپل هر څه تیار آماده کړل او د میز په سر مې کېښودل ځکه چې د زینبات بیا نورو خپلوانو کره تلو چې ډېر وخت ضایع نشي او خلک په انتظار هم پاتې نشي. دا هم میز و چې ما اختر دپاره آماده کړی و. او دا هم زما د لورکیو جامې چې دواړو اختر ته جوړ کړی او ډېر ورته خوشحاله هم وم. د اختر په ورځ نو پلار او ورونو نه مې عیدي هم واخیستله او ورور مې د کور مېرمنو دپاره تازه ګلونه هم اخیستي وو چې دا یې ماته راکړل او د ژوند ملګري نه مې هم عیدي واخیسته ځکه چې دا خو زموږ حق دی باید راکړي راته که څنګه دوستانو. نو د اختر نه یو 2 ورځې بعد مې بیا د ژوند ملګري په سفر لاړو. اول مې هغه میدان ته ورسولو. نور پسې په هماغه ورځ مې د احمد د زوی شیریني خوري یا کوژدن هم وه. نو بېرته چې راغلم نو زر مو ځانونه تیار کړل او لاړو هوټل ته. دا هم د ناوې برخه وه چې احمد دوی مې ورته آماده کړی وو. او د شیریني خوري دپاره یې کیک زما مشرې خور تیار کړی وو. زما په نظر ډېر ښایسته یې جوړ کړی وو او خوند خو یې د شکل نه هم لا ډېر خوندور و. نو هلته مو ډېر ساعت تیر شو او په دې مسافري ملکونو کې چې بیا خپل ولري نو هغه انسان ډېر بختور وي او په دې بختورو کې موږ هم ځان حسابوو ځکه چې ماشاءالله د خپلوان مو ډېر دي. نو په همدا وجه ده چې داسې مواقع هم ډېر لرو. نو په بله ورځ بیا مې ماما خپل انګور ته برخه وړله. هلته لاړو. هلته مو هم ډېر ساعت تیر شو. تاسې هم دلته یو څه ناڅه په دې ویډیو کې لیدلی شئ. دوستانو هیله ده چې دا ولاګ مو خوښ شوی وي او د دې ولاګ په لیدلو مو خوند اخیستی وي او بخښنه کوئ چې د مریضي د وجې نه زما غږ ډېر خراب شوی دی او ډېره مننه چې زما دا ګډ وډ غږ مو تر دې دمه وزغملو. باقي خپل نظر را سره په کامنټ کې حتما شریک کړئ. په ځان خیال ساتئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.